دروغ به ډېر شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نښه ذکر کړې ده، وایي ان بین یدی ساعه کذابین، قیامت ته نږدې به دروغجن خلک پیدا شي. کذاب یې ورته ویلی دی، مبالغه یعنی سخت دروغجن خلک به پیدا شي. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، او یو حدیث کې دا راځي امام احمد بن حنبل امام ابن حبان راوړی چې لا تقوم الساعه، قیامت دا وخت پورې نه راځي تر څو چې یو څو کار نه شي او یو پکې ذکر کوي تر څو چې دروغ نه عام شي. دا نه ښکاري شوي ده که نه د چا په زمانه کې؟ تاسو چا په زمانه کې په دې وخت کې عام دي که دروغ عام چلی په تجارت کې، په لین دین کې، په گپ شپ کې، په مجلسونو کې، په بیٹکونو کې، په غم کې، په خادۍ کې، په هر ځای کې دروغ روان دي. او څومره چې غټ دروغجني خلک وایي دا ډېر هوښیار دی. هوښیار ولې دی؟ ځکه چې دروغ ډېر وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح مسلم کې دا روایت دی د ابو هریره رضی الله عنه، وایي سیکون فی آخر امتی اناس، زما په دې امت په آخرني حصه کې به داسې خلک تاسو ته میلاو شي یحدثونکم ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، داسې خبرې به تاسو ته بیانوي چې هغه به نه تاسو اورېدلي او نه به ستاسو پلار نیکه اورېدلي. داسې دروغ به وایي. فإیاکم وإیاهم، ځان به ساتئ د هغه دروغجنو نه. ګورئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ځان به ساتئ د هغه دروغجنو نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم منګ يرولي د دې خبرې نه چې دغه دروغونه او د دې دروغجنو نه ځان لري ساتي. خو دلته یو اشکال او د هغې وضاحت، بعض خلک دا حدیث په موږ باندې پټ کوي، وایي تاسو به داسې خبرې واورئ چې ستاسو پلار نیکه به نه یې اورېدلي. نو وایي دا وابیان چې د کومې مسلې بیانوي د ستاسو پلار نیکه اورېدلي وي. وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې فإیاکم وإیاهم، ځان به د هغوی نه لرې ساتئ، نو ځان د دې وابیانو نه لرې ساتئ. د دې شبهې رد هغه دا دی چې موږ چې دا کومې خبرې کوو دا زموږ پلار نیکه اورېدلي دي. سړی به چې څنګه اورېدلي؟ پلار نیکه زموږ نه دي اورېدلي. ته دا نږدې پلار نیکه پرېږده، بره لاړ شه، بره دا سلسله وګوره، دا هغوی اورېدلي دي. اوس یو خبره موږ بیانو، لکه دا حدیث ما بیان کو، حدیث ما بیان کو مثال کې د عمار رضی الله عنه د قتل ده. ته تاسو مخکې اورېدلی د ډېرو پلار نیکه به پکې هم نه اورېدلی، د دروغ شو. خو حدیث کې راغلي یو مسله تا نه ده اورېدلې، دا خو ستا کمی دی، دا خو د هغه عالم کمی نه دی. چې کله یو خبره انسان بې سنده ذکر کړي نو بیا دا خبره ده چې زموږ پلار نیکه هم نه ده اورېدلې. خو چې سړی خبره ذکر کړي او دا ووایي چې پلاني صحابي د پلاني پیغمبر نه او په پلاني کتاب کې دا حدیث دی، بیا خو دا خبره زړه ده، خو ته نه وي. بعضې موږ ته وایي که نه دوی نوی دین راوړی، نوی دی دا کزوړ دی، نوی تا سره دی، نوی خو تا سره دی چې نوي نوي کارونه دې پکې راویستي. او دا موږ چې کوم دین بیانو دا خو سره پاسه 1400 کاله مخکې نه دی. موږ ولې ځان ته سلفیان وایو؟ یعنی سلفي مطلب څه دی؟ چې د امت د مشرانو په لار روان دی. او سلف څوک دي؟ صحابه کرام، تابعین او تبع تابعین. نو سلفي په دې وایي چې دی د دغه دریو پیړو په لار روان دی، صحابه کرامو، تابعین او تبع تابعین په لار روان دي. نو دا خبره هسې باطله او کمزوري خبره ده. د حدیث نه واضحه شوه چې دروغ به قیامت ته نږدې عام شي. او نن سبا دا دروغ دومره چلیږي، او د کله نه چې دا دغه راوتلی د انټرنیټ او موبایل، نو دروغ خو بیا تپوس مه کوه. هر سړی په خپل کور کې ناست دی چې څه دروغ یې جوړ کړو، پلانې مړ دی، چې سبا وګوري هغه تا سره جومات کې ملاقات وکړي، ویلو شی ژوندی دی، پلانې ملک دا چلو کو. دا بعض ذکر مجھے فیس بک کی دا خبر جوڑ کلی، وہی سعودی عرب میں پاکستانیوں پر ایک اور ایٹم بم گرا. تم پاکستانی جو سعودی عرب کی اسی کی باو بنی بل ایٹم بم. اچھی تک کولاو کی دروغ یو خبری لیکلی، خدا عنوانی ولا دومره خطرناک ورکړي چې ته به لازم دا شی کولاوي. او څومره چې دوی د صفحه کولاویږي او څومره چې دوی د چینل کته کېږي، دوی ته به پیسې میلاویږي. دروغ په دې لطیفو کې او دروغ په خندولو کې. بل ورځ مې یو کسې خوب په مقطع کې یو کلیپ مې کتو چې هغه پوخه
دم پاتې شوی دی او ډمتوب یې دا کړی دی چې دا خلک به یې خندول او د دروغ هغه پاټونه چې کوي مقطع یې د هغه د غربت ښوول او کوي څوک ورسره مرسته کولی شي او ډېر سخت بیمار دی او په کینسر بیماري که څه نو هغه په دې خبرو کې دا ویلي دي چې ما خو ټول عمر د امت خدمت کړی دی او د خپل قوم خدمت مې کړی دی قوم مې خندولی دی خو چې په ما باندې دا بیماري څنګه راغله یعنې ما چې وایي څه کړي دي دا مې دې لپاره کړي دي چې یو مسلمان یو پاکستاني د ده په شونډو باندې دا خنده راشي د دې لپاره ما دا خدمت کړی سبحان الله اوس دا ګوره دغه زمانه ده چې دروغ به عام شي او دروغو ته خلک خدمت وایي دروغو پاټونه کول او خلک خندول نو څونه ښې شوې شل